د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله زرار په داسې حال کې چې د اماراتي ادارو یو شمېر مسؤلینو هم حضور درلود د مزار شریف له ښاروال حافظ عبدالرحمن همت سره وکتل. نوموړي د دې کتنې پر مهال د سپینو بیرغونو په رپانده کولو د چوکونو د سنګار ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې او دغه راز په بازارونو کې د اسلامي کلتور او د امارت د اصولو خلاف لوحو او اعلاناتو پر مخنیوي ټینګار وکړ. ښاغلي زرار همدارنګه یادونه وکړه چې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو او د اسلامي نورمونو او د هیواد د منل شوي کلتور سره سم د لوحو د ښکلولو لپاره باید یوه ګډه کاري کمیټه جوړه شي څو شته کلتوري او ټولنیزې ستونزې هوارې شي. ورته مهال د مزار شریف ښاروال د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس او یو شمېر مطبوعاتي مسؤلینو ته هرکلی ویلې او د هغوی نظرونه او وړاندیزونه یې مهم وبلل. نوموړي ډاډ ورکړ چې دغه اداره په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکارۍ او همغږۍ د امیرالمؤمنین د فرمان او د بلخ ولایت د والي د مشخصو لارښوونو د پلي کولو په برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي او د دغه لارښوونو په رڼا کې به خپلې ټولې چارې پر مخ بیایي. همداراز په دغه ناسته کې د یوې ګډې کمیټې په جوړېدو د هوکړې ترڅنګ ټینګار وشو چې د چارو د غوره پرمختګ په موخه د مسؤلینو ترمنځ همغږي لا زیاته شي.